صحابي فرمای لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء دا الله رسول لعنت ویل دی فغفل عظیم او مبارک خپل باندې هغه وی لعنت د الله دی وی په هغه خلق باندې چې زنانو سره ځان مشابه کوي او د الله جل جلاله لعنت دی وی په هغه زنانو باندې چې د خلق سره ځان مشابه کوي په بل روایت کې وسره دادي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ځان مشابه کوي دا غي سره دغه رنګ په بل حدیث کې راغلي دي د الله رسول لعنت ویل دی په هغه سړي باندې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال هغه خلق باندې د الله پیغمبر لعنت دی ویل دی چې هغه د زنانو د جامو په شان جامې کوي په جامو کې د غي سره مشابهت کوي کاغه په ګندلو کې وي کاغه په رنگونو کې وي د زنانو رنگونه کوي دغه رنګ عکس زنانه را لګيږي د نارینو لباس اغوندي مثال په تور زنانه د نارینو چې کوم عادت وی رواج او هغه سي جامې کوي دغه رنګي یا صادر د نارینو لباس مستقل دی دغه رنګ زمونږ په عرب کې هغه پټکې د نارینو د فاره خولې د دغه رنګ په کول وغیرہ داسې نور چې مونږ کوم هغه افیجنو نو د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دی باندې لعنت ویلې دي ادا څومره ډیر دي نن سبا تاسو کو وګورئ دی میډیا کې وګورئ داسې خلک به ویني چې زنانو سبا نه بیلیږي کدا د هغه دا کریمونه دی او کدا پودر دی دا الا بلاده دا غندونه دا به په ځان وهلي ځان نه به سم مشابه کلی